بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 20 د می کال 2024 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي، بالخصوص تاسو معلومه ده د ایران او د امریکې شخړه ده، په دې کې د پاکستان منځګړیتوب دی، د عربي نړۍ موضوعات دي او همدارنګې نور نړیوال موضوعات هم لرم. بر علاوه د هغې نه په خیبر پښتونخوا کې پر پوځ باندې بریدونه او د حالت د تشنج پر پاکستان کې مخ په زیاتېدو دی، پر ده باندې تاسو سره سیاسي تبصره لرو. لومړی خبر زما د نن ورځې د ایران او د پاکستان په هکله، د ایران او د امریکې په هکله د پاکستان دریځ چې پاکستان تاسو ته معلومه ده بیا دویم ځل لپاره محسن نقوی په ایران کې دی، همدارنګه عاصم منیر هم هلته دغه دی او دوی دا ادعا لري چې ممکنه ده دوی دا مسله له لاره د حل ته راوباسي. په دې متعلق د پاکستان میډیا ادعاګانې دا دي چې ولې ډونالډ ټرمپ د جنګ نه په شا لاړه او یو قدم شاته واخیسته او دې ته حاضر شو چې اوربند وکړي او د پاکستان خبره ومني. او دا د پاکستان چې دوی وایي چې دا مسودې اوس مخ په کامیابېدو ده او عربي ټولنه دوی وایي چې عربستان، سعودي، قطر او امارات دا پیشنهاد ماته کړی. په دې متعلق د پاکستانیانو ادعا دا ده چې کله پر ایران باندې د ایران له خوا نه یا فرضاً په ایران دا ادعا وشوله د عربستان، د سعودي او د امارات د خوا نه چې کوم په اتومي بټۍ باندې د امارات متحده عربي حمله شوې وه، دا کېدای چې دا ایران کړې ده او همدارنګې په عین وخت کې د عربستان سعودي باندې برید وشو او هغه ادعا هم دا وشوله چې د ایران کړې ده، د ده لپاره چې ایران سره دوی په جنګ واچي او دوی لویې شخړې ته خواته لاړ شي. خو په دې هکله ایران دا خبر رد کړی و چې دا بریدونه دوی نه دي کړي او دا دغه شوی چې په دې کې به تحقیقات کیږي. پاکستان دا ادعا لري چې عاصم منیر د دغه موضوعاتو په هکله یو مفصل راپور داسې جوړ کړي چې دا خبره یې پکې بالکل ثابته کړله چې دغه بریدونه چې شوي دي دا ایران نه دي کړي، دا د عراق د ځمکې نه شوي دي او په عراق کې د اسرائیلو اډه وه او دغه اډې نه دغه بریدونه په سعودي او په امارات شوي دي او په داسې یو موقع د وخت و زمان کې شوي دي چې تاسو معلومه ده دلته لوی اختر را روان دی، خلک هلته په سعودي عربستان کې په حج و مراسمو کې مصروف دي، په 2.5 میلیونه انسانان هلته اضافه په حساب ملمانه دي او دا تاسو معلومه ده چې دا د مدینې منورې او د مکې معظمې ترمنځ دا خلک هلته تقسیم دي، څوک هلته تللی چې خپل پروګرام مخکې ویسي، بعضې مخکې ځي مدینې ته، بعدن راځي مکې ته او بعدن دغې نه حج نه بعد به بیرته مدینې ته ځي، داسې یو سلسله هلته روانې، یعنې دا وخت کې په عربستان سعودي کې ډېر زیات بیروبارکي ویل کېږي چې دوی دا کار ځکه کړی چې مبادا که چېرته دوی عربستان سعودي مشتعله کړي چې ایران په دوی برید کړی دی او دوی په ایران بیرته برید وکړي، نو ایران به بې دریغه پر سعودي حمله وکړي، هلته به مسلمانانو ته ډېر زیان ورسېږي، یعنې شهیدان به شي او په دې رقم ته به د اسلامي نړۍ د دوی نه تنفر پیدا شي. په دې اساس باندې دا کار دغې کړی و، اسرائیلو کړی و چې د دوو اسلامي ملکونو په ترمنځ باندې فاصله را پیدا کړي. عاصم منیر دا ادعا کوي چې دوی د ده هغه موثق اسناد ترلاسه کړل چې شواهد یې د جوړ کړل چې دا ټول ثابتوي چې دا کار د عراق نه شوی دی او په عراق کې هم د عراق حکومت بې خبره دی، دا اسرائیل کړی دی او په دغه بنیادونو ویل کېږي چې دا اسناد دوی امریکې دغې ته وړاندې کړي دي او هغې بې د شکه چې دا دغه یې کړی دی چې دکې خو دا ستونزه ده او په عین حال کې دغه راپورونه د عربستان سعودي او د امارات متحده عربي سره هم شریک کړي دي او هغې ته یې ویلي دي چې تاسو به عکس العمل نه ښکاره کوئ ځکه دا ستاسو په ګټه نه دی، دا ستاسو په زیان دی او د ده لپاره ویل کېږي چې عربستان، قطر او دی د امریکې سره تماس ونیوه چې که چېرته فرضاً بیا په ایران باندې برید وشي او ایران فرضاً دا ویلی دي چې که په ما برید کېږي زه د عربي نړۍ کې نه د پټرولو ذخایر پرېږدمه، نه د برق او د دې او نه د اوبو دا ټول د منځه وړم. نو هغې دا ورته ویلي دي چې ګورئ دغه بریدونه دوی نه دي کړي، دا اسرائیل کړي دي، تاسو په دې ته بهانه نیسئ، راځئ په دې برید کوئ، دا به بیرته په موږ برید کوي، نو بنان موږ د دې برید طرفدار نه یو،
که امریکا د برید نه په شا شي دا به دغه نو کله چې هم د عاصم منیر اسناد دلته ټرمپ ته کېږي هغه په دې قناعت کوي او په عین حال کې دا درې ملکونو سره خبرې کوي دی هم دا ورته وایي چې موږ دې طرفدار نه یو نو پس له هغې نه ډونالډ ټرمپ په شا ځي او عاصم منیر ته وایي چې ته دا د خبرو اترو خبره مخکې ویسه او په خپله د نتنیاهو سره په دې بابت کې خبرو کېږي او دا موضوع سره یادوي چې تا دغسې ستونزه خلق کړې ده او دا مستند اسناد راټول شوي دي په تا باندې دا ثابتوي چې تا دا کار کړی دی بنان ما دا مسله د صلح پاکستان ته وسپارله که تا پکې مداخله وکړله نو دا د تا دپاره بخنۍ په دې وخت کې نتنیاهو ورته وایي چې زه هغه کار چې زه غواړم وکړم زه به هغه کوم زه ستا په خبرو باندې زه هغه نه متوقف کوم ته چې صلح کوې ته مذاکرات کوې ته چې چی کوې کوه زه به خپل کار کوم او زما کار دا دی چې زه به ایران وهم نو دلته د دوی ترمنځ شخړه زیاتیږي او ډونالډ ټرمپ په آخر کې کنزل کوي دغې ته نتنیاهو ته او اخطار ورته ورکوي چې که زما دا کار کې دې رخنه واچوله نو دا به ستا لپاره ښه نه وي په همدې بابت کې بیا یو حرکت شروع کیږي په اسرائیلو کې چې پارلمان کې 110 تنه په مقابل د 120 تنو کې یعنی 120 رایو نه 110 رای دا اچول کیږي چې باید پارلمان منحل شي کله چې پارلمان منحل کیږي صدر اعظم هم فارغیږي ځکه په صدر اعظم د پارلمان د رایو په اساس راغلی چې پارلمان نه صدر اعظم نشي پاتې کېدلی نو دی دغه پروګرام جوړ کړی چې دا لرې کړي خو د دې لپاره چې که دا پارلمان ځي نو صدر اعظم هم ځي نو دلته خلا د صدر اعظم پیدا کېږي امریکا چې کوم پروګرام لري هغه مخې ته وړلی شي خو دې کې هم نتنیاهو دا ویلي چې دا قدم که اوچت هم شي دا زما په ګټه دی زه انتخاباتو کې زیاتې رایې اخلم او په غټ قوت سره کامیابېږم بېرته راځم او په هغه صورت کې بیا امریکا ماته څه ویلی هم نشي ځکه ما به د خلکو نه ډېره رایې اخیستې او بیا زه په ایران باندې ځم حمله کوم خو زما په نظر زه فکر نه کوم چې خلک نتنیاهو ته رایې ورکړي ځکه خلک نتنیاهو نه ټپره دي ټول په دې پوه دي دا یو نړیوال مجرم دی قانوني مجرم دی دا باید قانون ته وسپارل شي نو په دې اساس زما نظر دا دی کېدای شي دی کم رایه وانخلي خو دغه دا ادعا لري چې زه دا رایه اخیستی شم همدارنګې الجزیره راپور ورکوي چې ایران د مذاکراتو لپاره چې د عاصم منیر په ترو باندې روان دي عاصم منیر ته دا دغه کړی دی چې موږ که فرضاً دا معاهده کوو د عدم تجاوز دا ضمانت به موږ ته څوک راکوي چې دلته بیا موږ مذاکرات کوي نو هلته بیا په موږ برید ونشي دغه ضمانت موږ ته پکار دی چې دا ضمانت نه وي موږ ته به دا دغه مشکل وي ځکه چې دی دا وایي که موږ ته امریکا ضمانت هم راکړي د اسرائیلو ضمانت څوک کوي د اسرائیل ضمانت څوک نشي کولی دا خبره عاصم منیر ډونالډ ټرمپ ته رسولې ده او ډونالډ ټرمپ په دې کې خاموشه شوی دی چې هغه دا ویلي دي چې دا خبره صحیح ده موږ د اسرائیل ضمانت نشو ورکولی ځکه چې هغه که کمرانۍ کوي هغه کوي نو د هغې مخه موږ نشو نیولی او همدارنګه ایران دا ویلي دي چې موږ دا پروسه د خبرو چې ده تا مرحله واره نشو کولی چې دا په یو فیز کې وشي بل فیز کې وشي پړاوونو کې نه کوو که کوو په ټول یو وخت کې کوو اوربند به کېږي معاهده به امضا کېږي جنګ ته به بیرته نه ځو په معاهدې باندې به عمل کېږي موږ ځم په منجمدې پیسې به کنګال شوي پیسې به راخوشي کېږي زموږ نه د تنګه د هرمز به ازادېږي زموږ په پیسې به موږ ته راځي په موږ به قیودات له منځه ځي موږ به خپل اتومي دغه نه جوړېدو له ضمانت ورکوو یعنې ټولې خبرې به په یو زمان و یکسان کې کېږي دی وی چې دې کې چېرته دا په فیزونو کې چې لکه د فلسطین موضوع چې 3 فیزو کې په اول فیز کې ناکامه ده تر اوسه دویم دریم فیز ته تللې نه ده نو دې لپاره دی وی چې دا په فیزونو نه کوو او په عین حال کې د ده ضمانت ایران غواړي چې دا د مشرانو او د رهبرانو د قتل او دغه د اختطاف مسله چې ده دا باید د منځه ویوړل شي د ده ضمانت ورکړل شي دی به زموږ په مشرانو باندې برید نه کوي یعنې وقفه په وقفه زموږ مشران به د منځه نه وړي کوم شی چې امریکا وایي چې د ده ضمانت دی نشي ورکولی همدارنګه د همدې ایران په متعلق شي جی پینګ او پیوټن چې سره یو ځای ملاقات کوي او هغې نه د دوی په مشترکه یو خبره راغلی ده شي جی پینګ ویلي دي چې امریکا باید د جنګ نه او د تجاوز نه د یرغل نه لاس پر سر شي او دا جنگ چې دی څومره ژر کېدی شي دا نړۍ لپاره لوی مصیبت دی دا متوقف کړي او د جنګ نه لاس واخلي او
دغه خبرداری د پیوټین په موجودیت کې ورکړ شوی دی چې معنی دا ده یعنی دا د دواړو د خوا نه دا تایید شوی دی. همدارنګه شي جیپینګ ویلي چې دنیا کې د ځنګل قانون مروج دی، د دغه لارې مخنیوی پکار دی او څومره چې زر وشي باید موږ قانون د نړۍ نافذ کړو او د ځنګل قانون باید بند کړلی شي. په همدې رنګه سید عباس رخچي ویلي دی که چېرته ضرورت وشي چې جنګ ته نو موږ جنګ ته به هر وخت حاضر یو او که چېرته مذاکراتو ته ضرورت وشي نو موږ به مذاکراتو لپاره په هر میدان کې حاضر یو، په ټول قوت سره چې لرو په دواړو میدانونو کې د خپل ځان نه دفاع کوو. او دایم دا کړی دی چې زه په خپله هره ورځ د جبهې د مجاهدینو او قمندانانو سره په تماس کې یم، د هغې اعتماد کې لرو، سیاست هم روان دی او زمونږه نظامي دغه هم روان دی، دفاع هم روانه ده، موږ به خپل د ځان نه په هر قیمت چې دفاع به کوو. په عین حال کې ترکیې ویلي دي چې یو ځلې بیا اسرائیل ته اخطار ورکړی، خبرداری ورکړی دی که جنګ لاره د حل نه ده، د ده نه باید لاس تر سره شي. ویلي دي که چېرته پاکستان خپل قدم لپاره د منځګړیتوب نه وی وړاندې کړی نو موږ ممکن و چې د اسرائیل په مقابل کې جنګ ته ورننوځو او د جنګ کې موږ هم دخیل شو. همدارنګه اروپایي ټولنې دا خبره کړې ده چې امریکا کله چې ویلي و چې د ایران تمدن ختمومه او له منځه یې وړمه او هغه دغه یې کړي، نو دغه وخت کې یو د مشکل اروپایي ټولنې ته د یو تشویش غوندې شوی چې هلته دا تحلیل شوی و که په صورت د دې کې امریکا پر ایران باندې اتومي اسلحه استعماله کړي نو د کې شک و شوبه نشته دی چې دا به روسیې ته دا اجازه ورکړي چې هغه به په عین موقع کې یو اتوم په اروپا کې ممکن په جرمني، په فرانسې یا په انګلستان یو د دې ملکونو باندې استعمال کړي. او د دې لپاره اروپایي ټولنه خپل منځ کې دغه مشوره کړې وه چې ځان باید د امریکا د سیاست نه لرې کړو او موږ په دې ترتیب سره به موږ د روسیې د دې اتومي تهدید نه به بچ شو. که چېرته په ایران باندې اتومي حمله کیږي نو روسیه په موږ اتومي حمله ونه کړي، د ده لپاره موږ به د امریکا د سیاست نه فاصله ونیسو چې په هماغه وخت کې دوی دا اعلان وکړي چې د ایران په دې جنګ کې د امریکا سره نه دي او د خلیج فارس په جنګ کې د امریکا سره ګډون نه کوي، دی کاملا ځان یې ترېنه لرې کړ. همدارنګه د دغې متعلق خبر دا دی چې د کیوبا د مشر متعلق چې امریکا تصمیم نیولی چې دا ونیسي ویسي او کودتا وکړي، ویل کېږي دا د ده لپاره امریکا کوي چې کوم ماتې په ایران کې خوړلی او په برنامو کې کامیاب نشو نو دفعتا اسانه کار خو کیوبا دی، هلته مقاومت هم نه لري، بېشرګان دومره توانایي هم نه لري، نو په اسانه باندې دوی کولی شي لکه مدورو غوندې راول کاسترو ونیسي ویسي او په دې باره کې دوی د هغه لمسي سره هم خبره کړې ده چې هغه هم رضایت ښودلی که نیکه مې اوچتوئ. او په عین حال کې د کیوبا د رئیس جمهور سره دوی خبره کړې وه چې دا چون راول کاسترو ملي زعیم دی د دې خاورې او دغه دی نو د دې یو رئیس جمهور هم لري چې هغه دومره معروف نه وي. هغه رئیس جمهور سره امریکا خبرې کړي، رئیس جمهور دا ویلي دي چې زه به په خپله من حیث د یو فرد د امریکا مقابل کې جنګېږم او زه به د راول کاسترو نه دفاع کوم او د هېڅکله به اجازه ورنه کړم چې دا په دې عمر کې لاسونه خپې وتړل شي او ویوړل شي. په دې بابت کې په کیوبا کې خلکو ته اسلحه توزیع شوې ده د اوس نه چې د امریکا د راتګ په صورت کې دی به د امریکا په مقابل کې ودرېږي او مقاومت به کوي. امریکا د دې لپاره چې راول کاسترو ونیسي دوه بهانې ورته نیولې دي، یو دا چې په 1996 کې 2 طیارې د کیوبا تر څنګ هلته راپرځول شوې وې، دوی وایي چې دا کیوبا راپرځولې وې او راول کاسترو پکې لاس و، بنان راول کاسترو په دې مسله کې هم نیول کېږي او په دې قضیه کې چې کوم افراد وژل شوي دي د ده د قتل په جرم کې هم راول کاسترو چې دی باید ونیول شي او په امریکا کې قانوني مجازات شي او سزا ورته ورکړلی شي. یعنی دی اوس داسې یو قانوني لاره جوړوي، بهانه جوړوي چې تر څو دی بیا وشي کولی د راول کاسترو ونیسي او له منځه یې ویسي یا ژوندی بوځي هلته محاکمه یې کړي. نو دا یو دې ته بهانه لکه چې عراق ته بهانه جوړه کړه، که افغانستان ته بهانه جوړه کړه، که لیبیا ته هر چا ته یوه بهانه جوړوي. اوس دغې ته بهانه دا وه مادورو ته چې دا په ډرګ مافیا سره لاره لري، د دې لپاره اوس دا بهانه جوړه کړه چې دا په قتل کې لاس لري او دا قاتل دی. در حد چې څومره قتل
امریکایي رئیس جمهورانو کړی دی. په دې تېرو 30 کال کې 11 میلیون نه زیات انسانان وژلي. دا قتل کم دی چې دی راځي طیاره ولوېدلې ده وایي دا تا کړې ده، د دې په جرم کې زه تا نیسمه. نو دا یو نوع د دوی دغه د یو کوشش دی. همدارنګې یو امریکایي ژورنالیست په نامه د مارک سټون د سکای نیوز د خبري رسنۍ د تلویزیون نه خبرنګار دی. پرون د امریکا د بحري قواو یو مشر سره مخ شو. هغې نه دا دغه وکړه چې تاسو کله چې مناب باندې حمله وکړله تاسو دا وویل چې هلته نظامي اډه ده. دی ورته وویل چې موږ هلته چې تللي تحقیق هم کړی دی، هلته هېڅ نوع نظامي اډه نشته دی. تاسو آیا د ده وضاحت کولی شئ؟ نو هغه ژورنالیست ته وویل چې دا د تحقیق لاندې دا موضوع په دې وخت کې د ده ځواب نشم ورکړی. ژورنالیست ورته وویل چې د تحقیق د بهانې لاندې پردې لاندې ځان د خبرونه مه پټوئ. دا خبره ښکاره ده چې هلته نظامي پایګاه نه وه. تاسو دروغ وایئ، تاسو قتل کړی دی. ولې دا نه منئ چې تاسو یو جرم کړی دی او راشئ خپل ملت په مقابل کې دا ومنئ او په حساب د ایران ملت نه عفو وغواړئ. چې دا هم یو نوع بل دغه دی چې د امریکا څېره ښکاره کېږي ورځ تر بله او دی افشا کېږي. راځمه خپله د سیمه ییزو خبرونو ته. د افغانستان په هکله خبر دا دی چې یو پاکستاني طیاره وهل شوې ده او د ده طیاره له منځه تللې ده. د پیلوټان چې دي ځانونه یې جګ کړي دي. ویل کېږي دا پیلوټان د اسلامي امارت دغې مجاهدینو نیولي دي، خو دا خبر تر اوسه د افغانستان د خوا نه تایید شوی نه دی. دا طیاره چې ویشتل شوې وه دا جی 17 تندر د پاکستان ده چې ډېر پرې نازېدل. که چېرته دا خبر واقعیت ولري نو جی 17 تندر چې دی پرې ډېر نازېږي اولینه دانه یې په افغانستان کې رانسکوره شوله او دا د افغانستان دفاعي سیستم رانسکوره کړې ده چې دا دی لپاره یو ډېر لوی شرم دی. همدارنګې په میاوالي کې یو طیاره بله رانسکوره شوې ده چې دی وی دا د تربیوي او ازمایشي حالت کې په پرواز کې وه. خو بعضې خبرونه دا وایي چې دا هندوستان وهلې ده او هملته سرحد کې ولیدله او بعضې وایي چې دا د هملته د ټي ټي پي مجاهدینو وهلې ده، دا راپرځېدلې ده. او دی وایي چې دا په د تربیوي مشقونو په حالت کې خپله راولوېدلې ده او له منځه تللې ده. خو هر څه چې دي پاکستان ته زیان رسېدلی دی، دا د خوشحالۍ ځای دی او دا په حساب خبرې موږ ته ارزښت لري. همدارنګې بل خبر دا دی چې 20 د ډرون یعنې بې پیلوټو طیارو الوتکو د پاکستان په نظامي اډو باندې په پنجاب کې برید کړی دی. هلته ډېر چاودنې شوي دي او پس له هغې نه کې هلته په حساب مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده. همدارنګې په دیرې غازي خان په تونسه شریف کې په د پولیسو په اډه باندې د ډرون په حمله کې ډېر زیات پولیس له منځه تللي دي. همدارنګې په باجوړ کې یو موټر بم انفجار شوی دی، چاودنه شوې ده چې د کې 50 تنه مړه شوي او ټپیان دي. چې دا په د دامنګي د مامون ولسوالۍ په سیمه کې په یو نظامي قرارګاه باندې شوې ده. 10 کسه مړه دي، 140 تنه زخمیان دي چې 50 کسه ترېنه جوړېږي. همدارنګې په وزیرستان شمالي کې د سپین وام په ولسوالۍ کې د 2 پولیس چې په حالت د 21 پولیسانه چې په حالت د فرار کې وو هغه دغه ویشتل شوي دي او وژل شوي دي. همدارنګې ولی محسود د پاکستان د تحریک طالبان دغه مشر ګواښ کړی دی چې پاکستان د خپل جنگي وسلې په ځمکه کې دي تسلیم دي شي او که نه عاقبت به د دوی لپاره ښه وي. همدارنګې تحریک د انصاف د پاکستان عمران خان په لویو لارو او شهراګانو باندې لاریونونه شروع کړي دي، د لوی لارې بندي کړي دي، بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې اسلام آباد کې په دې کې لوی لارې دوی بندي کړي دي او د پوځ سره دوی په فعلا په ټکر کې دي. نو دا هغه لاریونونه دي چې ما تاسو ته مخکې نه ویلي چې پاکستان کې به لاریونونه شروع کېږي او د پوځ د دوی ترمنځ به جګړه دغه کېږي او ویل کېږي دا لاریونونه به نور هم زیات شي او نورو ښارونو ته به د لمنه پراخه شي. دا زما د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړ. هیله ده دا برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.